لکه څنګه چې په فارسي کې متل دی مشت نمونې خروار تاسو ورزګان وګورئ. دوی هلته څه وکړل؟ حتی د هغو هیوادونو راډیوګانې چې په اصطلاح مجاهدین هلته ژوند کوي په ورزګان کې د هغوی اسلامي ضد او بشري ضد کړه وړه وغندل او دا نتیجه یې واخیسته چې هغوی د حکومت کولو واک نه لري. آیا تاسو مشران او سپینګیري چې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا بچان یاست اجازه ورکوئ چې موږ ستاسو ښار د دې ولایت د دې لرغوني او تاریخي ولایت دروازې پردیو او بیګانهګانو ته پرانیزو او پرېږدو چې هغه هر څه چې زړه وغواړي هغه دلته په کندهار کې سرته ورسوي؟ تاسو دا اجازه راکوئ؟ په خصوص چې دا ادعا بیا هغوی لري چې ګویا موږ روسان د دیجې څخه وایستل. نو چې روسان یې د دیجې څخه ویستلي بیا نو پنجابیان خو باید موږ ته رانولي که بیا تاسو اجازه ورکوئ چې وهابیان تاسو ته راسي دلته په دې هېواد کې کښېني؟ باور لرم تاسو ته ثابته سوې ده چې ګلبدین، سیاف، خالص او د هغوی په شان نور رهبران د دولتي قوتونو په ضد اوس نه جنګیږي بلکې اوس هغوی د خلکو پر خلاف جنګیږي. د ښځو او ماشومانو مرګ او ژوبله د دوی پر خلاف جنګ دی. ولې لا تر اوسه پورې دوی په ارزګان کې خلک وزني؟ هلته خو اوس دولتي ولایتي هسته نه ده موجوده، بل تر اوسه پورې موږ ته اطلاعات راځي چې هلته دوی هره ورځ په قتل و قتال باندې لګیا دي. تاسې دلته عالمان یاستئ، دیني علما ناست دي دلته، زموږ مشران دي. خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن غضب الله عليه لعنه واعد له عذابا عظیما. که څوک یو مؤمن په عمد سره او په قصد سره ووژني نو دی به تر ابد پورې په جهنم کې سوځي او د خدای غضب به په در باندې نازله کیږي او د خدای لعنت به په ته نازل کیږي او د ده دپاره به آماده کیږي لوی او عظیم عذاب. دغسې د مولوي صاحب نو اوس که دوی وایي چې علیاذ بالله د کفر حکومت په ارزګان کې هلته خو نسته، ولې هلته بېګناه خلک ولې د چیش دپاره وزني؟ دغسې قرآن عظیم الشان کې خو داسې وایي او بیا موږ خو نه یو ملامت. دوی خو وایي علیاذ بالله چې موږ کافران یو خو دوی مسلمانان دي. او زه چې د آیتونه تېروم هره ورځ تاسې په رادیوګانو کې او په دې تلویزیونونو کې اورئ او وینئ، خو دوی ته وایم چې تاسې خو مسلمانان ځان ته وایاست، اول خو تاسې د آیتونه په ځان تطبیقوئ که نجیب په ځان تطبیقوي او ته په ځان نه تطبیقوي نو څوک ښه مسلمان دی؟ چې څوک د خدای امر مني که څوک د خدای امر نه مني. بهرحال خدای تعالی جل الله شانه حق بین دی او زموږ د کړو وړو ناظر دی. لکه څنګه چې د جلال آباد، خوست، کندهار، زابل، غزني او نورو ولایتونو په دفاع کې له موږ سره مرسته وکړه. موږ د وطن د دفاع د هغه وطن چې د اسلامي نص په اساس باندې وایي حب الوطن من الایمان، هیڅوک ایمان نشي تېرولی تر هغه د دې ټاټوبې سره او د دې وطن سره مینه ونه لري چې دی
د بیګانهګانو په لاس کې لوبېږي، د پاکستان د ISI په استخباراتو په لاس کې لوبېږي، او هره ورځ یو کرنیل او یو میجر را روان کړی دلته کندهار ته یې راولي، او بیا هغه راکټونه په اوږو باندې ورته ایښي، او د هر راکټ دپاره 4000 5000 کلدارې 10000 کلدارې ورته ورکوي چې ته خپل ټاټوبی وران که، نو دی به بیا ایمان تیر کړي. دا مینه ده او محبت ده بیا د وطن سره. بیا حب الوطن من الایمان قول د اسلام به بیا څنګه کېږي؟ تاسې دا سړی ما ته راښودی سئ چې د هغه په لاس کې یو بم ورکوي او ورته ووایاست چې لاړ شه دا بم د خپل کور لاندې کېږده چې په هغې کې د بچیان ووژل سي، سیاسرې ښځې ووژل سي، سپین ږیري مشران دې ووژل سي او دا کور دې تباه سي. یا به دا سړی لیونی وي که دا کار کوي، یا به د دې کور سړی نه وي، او یا به خرڅ سوی. نو دی چې راځي راکټ یې په غاړه اچولی او دلته خپل کور د افغانستان زموږ شریک کور دی، د ټولو افغانانو شریک کور دی، دا راته ورانوي. خپل بچی خپل سپین ږیری خپل سپین سرې مور او خور کې وزني، نو څوک دی؟ لیونی دی؟ زه چې ورته ګورم خو دوی لیونیان نه دي، د دوی وطن نه دي، دوی خو وایي موږ افغانان یو. سره د دې چې پښتون افغان د موږ دپاره دا ښایسته خبره نه ده. خرڅ سوي دي، زه وایم و خرڅ سوي دي. په قرآن عظیم الشان کې وایي، په قرآن عظیم الشان کې وایي چې خیر الناس من ینفع الناس، زما دپاره هغه بنده مقرب دی، خدای تعالی جل الله شانه فرمایي هغه بنده مقرب دی چې زما د عوام الناسو خدمت وکړي، او د عوام الناس هره ورځ وزني. خیر خدای تعالی جل الله شانه موږ ته د وطن په دفاع کې د ملي نوامیسو او د خپلو خلکو د پت او عزت د ساتلو په خاطر مرسته وکړي، او موږ خپل توکل په لوی خدای جل الله شانه کړی دی. او دا و هغه برکت، زه تاسو ته وایم دا و هغه برکت. شوروي 120,000 عسکر، ټانک، توپ، طیاره، راکټونه دا ووتل، لویه نظامي خلا منځته راغله. دوی سره پاکستاني منظم قوتونه، پاکستاني ملیشې، وهابیان یو ځای شول، د نیمې نړۍ او دنیا کومکونه ورته راغلل چې په 2 ساعتو کې، په 2 هفتو کې، په 2 میاشتو کې د دې دولت سرنوشت هله فصل کوو. نتیجه څه شوه؟ نتیجه سرچپه راوتله. دا ځکه چې دوی عقیدې خرابې سوي دي، د دوی اسلام خراب سوی دی. خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي، د ده قول دی چې تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت او ذلت د ما له خوا څخه دی، زه په هر شي قادر یم، تاسو په ما توکل وکئ. نو دوی د ځانونو څخه خدایان جوړ کړي او وایي چې نه علیاذ بالله علیاذ بالله، عزت او ذلت د تا له خوا نه دی، زه ځم صاحب دا عزت او ذلت د ځان دپاره ګټم په 2 هفتو کې او په 2 ساعتو کې، او دا کرسۍ زه ځان ته ګټم. نو خدای تعالی وایي چې وګوره زما حکمتونه، چې دا یوازې سړی چې دلته درېدلی او تاسې دا ټوله نیمه دنیا درېدلي یاستئ چې زه نتیجه څه خل سرچپه درته جوړم. بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي چې د ما اراده نه یې تللي، چې تللي اراده مې چې په 2 کلاو کې ځان وساتې بیا به م تمرې، چې اراده مې تللي نه یې تللي، د ګولو تر باران لاندې شپې ورځې تېرې کې بیا هم په سر تبۍ کې ژوندی ساتل کېږي. د ګولو تر باران لاندې شپې ورځې تېرې کې بیا هم په سر تبۍ کې ژوندی ساتل کېږي. دا زموږ عقیده ده، دا زموږ باور ده. موږ له ملا صاحب نقیب، مولوي صاحب پاڅون او په کندهار کې د مخالفینو نورو قمندانانو څخه دا پوښتنه کوو چې په دې وروستیو کلونو کې څو جوماتونه
آباد او ترمیم کړي دي. اجازه راکړئ موږ به له خپلې خوا څخه تاسو ته یو څو ارقامه در وړاندې کړو. د دولت له 80 کال نه تر 9 کاله پورې دولت 133 لوی جوماتونه په هېواد کې نوي جوړ کړي دي او په همدې موده کې 928 جوماتونه ترمیم کړي دي. د جوماتونو د جوړولو او ترمیمولو ټول لګښتونه 688 میلیونه افغانۍ سوي دي. ما سږکال د نوروز په ورځ د حضرت علي کرم الله وجهه د مبارکې جنډې د اوچتولو په مراسمو کې 20 میلیونه افغانۍ، د پلخشتي جومات د ترمیم لپاره 15 میلیونه افغانۍ، د هرات د جامع جومات لپاره 10 میلیونه افغانۍ او د شنداول د تکیه خانې د ترمیم لپاره 10 میلیونه افغانۍ شخصا مرسته وکړله. په داسې حال کې چې د پخوانیو حکومتونو په دوران کې جوماتونه حتی نه رنګېدل او نن مو یو فرمان هم ورکړلو چې د خرقې مبارکې د ترمیم په خاطر باندې څه لګښت باید ولګېږي. هغوی چې په پاکستان کې دي او د اسلام دعوی کوي په دې میلیاردونو ډالرو چې له لویدیځو او عربي هېوادونو څخه یې اخیستي دي څه کوي په دې پیسو باندې؟ څو پلونه، څو جوماتونه، څو سړکونه یې جوړ کړي دي؟ نه یوازې دا چې جوړ کړي نه دي بلکې ملایان او روحانیون چې په جوماتو کې د خدای خلکو ته لمونځ ورکاوه او مذهبي مراسم او مناسک یې زموږ ماشومانو ته ورزده کول په بې رحمۍ سره وژلي دي. محترمو دوستانو، په اوسني حال کې ګواکې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره کار روان دی. مخالفین غواړي تر هر څه د مخه د نه پخلا کېدونکو تنظیمونو او مشرانو په څېره کې د خلکو اراده ښکاره کړي. دا انتخابات بربنډه تحریکات دي. په ځینو سیمو کې انتخابات او ټول افغانستان له یاده ویستل یو نوی تجزیه طلبانه ګام دی چې د کوم پردي په خوله سرته رسېږي. چې کله موږ دې ته په خپله آماده یو چې زه اعلان کوم چې راځئ په ټول افغانستان کې انتخابات وکړو او د بین الملل تر نظارت لاندې دا انتخابات سرته ورسوو، بیا نو په ځینو سیمو کې انتخابات کول او بیا ټول افغانستان له یاده ویستل د دې معنا ورکوي چې دلته ګویا په افغانستان کې 2 حکومتونه، 2 دولتونه، یو د افغانانو پورې مربوط او بل د پاکستان پورې مربوط موجود دي او دا د افغانستان عملا تجزیه کول دي. موږ صرف په ټول افغانستان کې تر نړیوال نظارت لاندې د انتخاباتو سره سرته رسولو لپاره یو ور بیا اعلان کوو چې چمتو یو. بالاخره د افغانستان جمهوري دولت یوازې او یوازې د دولتي مقامونو د لاسته راوړلو په لټه کې نه دي. موږ د سولې د بسیا کېدلو لپاره هلې ځلې کوو، ځکه چې خدای تعالی ټولو مسلمانانو ته او موږ ته دا امر کړی چې انما المؤمنین اخوة فاصلحوا بین اخویکم والصلح خیر وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. که 2 طایفې د مؤمنینو په خپلو منځونو کې په جنګ او جدال مصروفې وي نو تاسې د هغوی په منځ کې مصلحت وکړئ. دوی بیا لګیا سي موږ ته وایي چې صاحب خو مؤمنین ویلي دي د مؤمنینو ترمنځ، نو تاسو خو کافران یاستئ. نو زه ورته وایم چې دلته ټول عالمان ناست دي. زه امیدوار یم چې د ما خبرې تصدیق کړي چې اسلام 2 شرطه لري. یو اقرار باللسان دی، بل
تصدیق بالقلب. اقرار باللسان خو هره ورځ نجیب درته ولاړ دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تصدیق بالقلب د قلب ځای او د زړه ځای د پاک الله جل جلاله د توان خبره ده. هغه به دا فیصله کوي چې زما په زړه کې څه تېرېږي. وایي یو صحابي یو عرابي نیولی و او تر شمشیر لاندې اچولی و، د شمشیر په وسیله یې مړ کاوه. نو ده د لاندې څخه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. د بیا هغه سړی مړ کړ. خبره پیغمبر علیه السلام ته راورسېده. ما صحابي راوغوښتل او تر باسخاس لاندې ونیول. په غضب یې ورته ویل چې تا ولې دا کار سرته ورسول؟ ویل صاحب دا خو د شمشیر له ډاره دا خبره وکړله، کلمه یې ولوستله، نه د ایمان له مخې. وایي تا یې زړه چیرلی و. ځکه خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې بیا فرمایي چې ان الله علیم بذات الصدور. صرف خدای تعالی علیم دی او عالم دی د خلکو په زړونو باندې بس. مګر تاسې ګورئ بیا یې ځانونه شدادان، فرعونان او نمرودان جوړ کړي دي او دغه وایي صاحب دا ښه مسلمان دی او بل ښه مسلمان دی، دی کافر دی او بل داسې کافر دی. تاسې چې اوس دې جرګې ته راغلي یاست یو چې دا چې در باندې هلته خبر شي وایي صاحب دا ټول کافران سوي دي. نعوذ بالله. ټول کلمې ورته لولو. په مسلمان هیواد کې زیږېدلي یو چې دومره واړه و زیږېدلي یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي. بیا لمونځ کوو صاحب، قرآن عظیم الشان مو لوستی دی، په تفسیر یې پوهېږو، 5 بنای مسلماني دلته جاري ده او دی دلته راته لګیا دی چې ته ښه کافر یې او که ته ښه مسلمان. نو زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې د شرع ظاهر ته ګوري دا اقرار باللسان دا خو موجود دی، دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی. او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو، په جنگ احد کې د ده غاښ شهید سو، نو کافران به مسلمانان کول. موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو، دوی چې نه تاسې کافران یاستئ، په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي. نو دا جهاد دی تر بله. زه ورته وایم چې زه تاسو سره درځم هر چېرته چې وایم، من جمله کعبې شریفې کې سره ملاقات کړو. نو هلته به زه درغلی څه نقص کېدل؟ تا به ټول جهان ته ویلي وو چې وګورئ چې نجیب څه خیل سړی دی. نو ما ته به نارې کړي وو چې راپورته سه صاحب په دې کعبې شاوخوا ته طواف سره وکړو چې دا حج مو تکمیل سي، د حج عمره به سره وکړو که وخت نه دی. نو بیا ما څه ویلی سو چې نه زه دا کار نه کړم، علیاذ بالله زه کافر یم. نو که ما دا کار د سره سرته رسولی وی به تا ټول جهان ته ویلي چې ودې لیدو صاحب کافر و ما مسلمان کړ. او زه دلته د اسلام خبرې ورته کوم دی چې نه دی صاحب کافر دی. ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي فاتقوا الله، چې د خدای څخه ویریږئ، واصلحوا ذات بینکم، او ټول ذات البیني مسائل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه حل فصل کوي. واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین، اطاعت وکړئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ. زموږ اعمال او کردار ته چې تاسې وګورئ دا ټول د خدای او د رسول په لاره برابر دي. نو دې خاطر نه ښه مؤمنین موږ یو. چې د خدای تعالی د اوامرو څخه انکار کوي او په بله لاره ځي، هغوی دې ته نو تاسې په خپله قضاوت وکړئ چې څوک دي، مسلمانان دي. د خدای قول خدا دی چې که څوک د خدای او د رسول اطاعت نه کوي او د مؤمنینو ترمنځ د مصلحت خبره نه کوي او د خدای څخه نه یېرېږي او قصدا او عمدا مسلمانان وزني، نو بیا به په جهنم کې سوځي. دې دنیا کې اوس په جهنم کې سوځي. تاسې ګورئ چې په جهنم کې سوځي. دا سال دی سر د موږ په مقابل کې جنګ او جګړه پر مخ نه بیایي، د دوی په منځ کې سال دی. د دوی لاره برحقه وای، دوی میدان ګټلو
ما نه چا پوښتنه وکړله چې دا څه خل دا جرأت وکړلو چې دې مسئلې سره موافقه وکړو چې شوروي قطاعت د تیږې نه ووځي. نو بیا ما هغه ته وویل چې زموږ لاره پر حقه ده، موږ د خدای تعالی اوامر منو. دغه سوله مو اعلان کړه چې والصلح خیر ویلي. موږ وطن سره مینه لرو چې حب الوطن من الایمان ویلي دي. موږ د خپلو پلرونو نیکونو غیرتونه ساتو، که کوچني یو که لږ یو که زیات و مرګ او ژوند هم د خدای تعالی په لاس کې دی. موږ پورته کېږو صاحب دا شوروي اتحاد ته وایي چې تاسو د دې وطن څخه وځئ، ته به ګورو چې میدان د چا کېږي. او خدای تعالی زموږ په دې حرکت کې برکت واچو او تر اوسه پورې دغه ده ژوندي ورته په میدان کې لکه هغه ښه پښتانه او غیرتي پښتانه ورته ولاړ یو. وایي څو دې توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویالې کې د زوال وینم نهنګ. تر څو د حزبونو او تنظیمونو ترمنځ د خپل منځي حسابونو د تصفیې په لړ کې د وینو تالاب جوړ نسي، موږ حاضر یو چې انتخابات سرته ورسوو. خو دوه لارې دي. تر پرونه پورې موږ په دې باندې متهم کولو چې تاسو صاحب د شورویانو ګډاګیان یاستئ او هغوی راوستي یاستئ په دې چوکیو کېنولي یاست. شوروي اتحاد د دې څخه ووت. اوس دوی په خپله لګیا دي صاحب، کله امریکا ته مراجعه کوي، کله شوروي اتحاد ته مراجعه کوي چې صاحب دغه نجیب الله ته خو ووایاست چې دا چوکۍ خوشي کړي چې موږ په دې چوکۍ باندې کېنو. نو زه بیا ورته وایم چې او مسلمانانو، اول خو ما دلته مخکې آیات تېر کړو چې عزت او ذلت د خدای تعالی له طرفه دی، د خدای نه یې وغواړه. که نه یې غواړې بیا راځئ چې د خلفای راشدین پر ګام باندې ګام پورته کړو چې حضرت عمر رضی الله عنه به هره جمعه خپل بیعت د خلکو څخه تازه کولو. راځئ چې لاړ شو د خلکو څخه بیعت واخلو او وینې تویې نه سي. تاسو ته ځي چې دا وطن څومره ویجاړ شوی دی. تاسو تر ولا دې قندهار ته وګورئ. دا قندهار ما مخکې هم لیدلی او اوس څه تېرېږي دلته. د دې مسؤلین څوک دي؟ څوک به دا ځوابونه ورکوي؟ د چا په اراده، د چا په خواست، د چا په اواز خپل کور خپل وطن ورانوه؟ دومره کورونه وران، بیا زه به یو څو موټرونه ترانسپورت ځان ته پیدا کوم او په پاکستان کې به پکې ګرځم او خوشحاله به یم چې یوه کورنۍ آباده سوه او څو پیسې پیدا کړلې نو په تجارت بوخته سوه او نور چې ټول له منځه لاړل او دا سیلاب کې غرق سول، هغه یې په ما غرض نسته. د خدای تعالی به بیا د دې خبرو پوښتنه نه کېږي سبا ته. موږ خو په باسې بعد الموت باندې ایمان لرو، دا دنیا خو فاني ده، موږ خو هغه باقي دنیا ته ورځو. نو تاسې په خپله انصاف وکړئ. زه په قدرت ناست توپ ټانک تیارې هر چې د ما سره شته، زه وایم چې زه اقتدار نه تېره انتخابات کړم پرېږدئ چې خلک خپل استازي وټاکي. دی په قدرت کې نسته، دی په زور راځي. په کوم قیمت باندې؟ ټول افغانستان داسې ګډوډ شوی. په دې قیمت زموږ سیاست ټولو ته روښانه دی. زموږ دروازې د ټولو په وړاندې پرانیستې دي. له نیکه مرغه د هېواد په بېلابېلو سیمو کې یو زیات شمېر قمندانانو د پخلاینې آواز ته مثبت ځواب ویلی دی. پرته له یو څو ولایتونو په نورو سیمو کې حالات آرام دي. تاسو ولیدل چې څو ستر قطارونه له تورغونډۍ نه کندهار ته اوس قلات زابل ته ورسېدل. دا د ملي روغې جوړې لاسته راوړنې دي. موږ د قومونو له مشرانو څخه چې په دې کار کې له موږ سره مرسته کړې ده او د وسلوال پوځ مرستې ته یې وردانګلي دي، د زه له کومې مننه کوو. په دې توګه بلنه کوم چې د ملي روغې جوړې له سیاست څخه ملاتړ وکړئ. دلته ټولو ته واضحه ده چې د کندهار خلک ظاهر شاه ته ډېر احترام او عقیده لري. موږ څو ځله ویلي دي چې د افغانستان دا مشهور دولتي شخصیت همدا اوس هم کولی سي خپل نقش ولوبوي او د جګړې او د وینو تویېدو له قطع کېدلو سره مرسته وکړي. زموږ لخوا به ټولې لازمې مرستې سرته ورسیږي. موږ هغه ته پیشنهاد کوو چې له خپلو امکاناتو سره سم د ملت د رفاه په خاطر راپورته سي، عمل ته چمتو سي او په دې رابطه کې موږ د هغه د متقابل اعلامیې هیله لرو. سره له دې هم پرته له دې چې ظاهر شاه د فوري اقدام لپاره خپل تیاری څرګند کړي، موږ غواړو د هغه د طرفدارانو
د هغه طرفدارانو ته پیشنهاد وکړو چې خپله نمایندګي او دفتر په کندهار کې جوړ کړي. موږ به د هغه د مسؤلیت او د فعالیت ټول عملي امکانات برابر کړو. پرېږدي چې زموږ سره په موافقت کې نه وي، حتی زموږ سره په سیاسي مخالفت کې. غواړم دې ټکي ته هم اشاره وکړم چې د افغانستان خلک د ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ خلک ګوري چې جنګ جګړه په افغانستان کې له پخوا زیاته بې معنا محتوا ځان ته غوره کوي او د پوځي حل لارې خپل بې نتیجه توب په عمل کې ثابت کړی دی. له بده مرغه یو له هغو پرابلمونو څخه کوم چې په افغانستان کې د جنګ جګړې د دوام سبب شوی دی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو لړ مسلو په باب اختلافونه دي چې وخت نا وخت د دوه هیوادونو ترمنځ د مناسباتو فضا خړه پړه کوي. د همدغه اختلافونو پر اساس چې پاکستان د ثور د میاشتې د 9 نیټې له پیښې څخه په مخکې کلونو کې ما تاسو ته نقل وکړ، د افغانستان مخالفان په خپله خاوره کې روزل او وسله والول. اوس په نړۍ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. په تیره بیا د اروپا بدلونونه ټولو ته څرګند او روښانه دي. د اروپا د سراسري بازار د جوړولو کار برای سرته ورسید، د آلمان یووالی سرته ورسید، اصلي کولو بهیر په خوځنده توګه مخ په وړاندې ځي. د دې بدلونونو په رڼا کې او همداراز د نوي سیاسي تفکر په رڼا کې موږ دا پیشنهاد کوو چې زموږ له دغه ګاونډي سره د مناسباتو د عادي کېدو او د پرابلمونو د هوارولو په اړوند د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي خبرې اترې پیل شي. موږ له پاکستان سره د سیاسي او اقتصادي لوزنامو په ګډون د ټولو مسلو په باب خبرو اترو ته چمتو یو. موږ حاضر یو چې خپل مناسبات له پاکستان سره په بشپړه توګه عادي کړو او د متقابل ژمنو پر اساس له ټولو هغو کړو وړو نه ډډه وکړو کوم چې کولی شي په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه زموږ د هیوادونو د دولتي نظامونو د ویجاړولو سبب شي. موږ د دې نیت لرو چې له خپل دغه ګاونډي سره د ښه ګاونډیتوب مناسبات چې د دواړو هیوادونو ګټې غوښتنه کوي ټینګ کړو. د افغانستان جمهوریت په پرنسیپ کې په بین المللي مناسباتو کې د قوې د پکار وړلو سخت مخالف دی او هیله لري چې د هیوادونو ترمنځ اختلافونه د منل شویو سیاسي او سوله ییزو وسیلو له لارې حل شي. په خلیج کې د بحران په اړوند افغانستان په دې هیله و چې باید د سولې کوششونو ته زیات فرصت ورکړل شوی وای او د قوې د پکار وړلو نه پرته له نورو ټولو وسایلو څخه ګټه اخیستل شوې وای. اوس چې جنگ پیل شوی دی د هغه ناخوالي له ټولو نه زیات د عراق ملکي خلک زغمي او د هغه ملت اقتصادي ټولنیز نهادونه له منځه ځي. هغه هدفونه چې اوس د عراق په اړوند تعقیبیږي د امنیت د شورا د 688 ګڼې پریکړه لیک له چوکاټ نه بهر دی. په دې لړ کې د عراق اخرنی اعلان موږ د سولې خواته یو ګام بولو. د عراق خلکو او په یقین سره ټولو انسانانو، حیواناتو او په سیمه کې او نړۍ کې د ژوند د چاپریال لپاره د دغه جنگ د لا زیاتو له وحشت نه ډکو پرمختیاو د مخنیوي په مقصد افغانستان پیشنهاد کوي چې ژر تر ژره د اوربند اعلان سي او د خلیج د بحران د عربو او اسرائیلو د لانجې او د سیمه‌ایز ډله‌ایز امنیت د سیستم د جوړولو په ګډون د ټولو پیچلو مسلو عادلانه حل په مقصد د ډیپلوماټیک کوششونه پیل سي. دا وې زما خبرې د تاسو سره. خدای مو همیش سرلوړي او ژوندي وساته. خدای دې ژر زموږ په غمځپلي افغانستان کې سوله چې د خلکو غوښتنه ده منځته راولي او تاسو ټول وایاست چې آمین.